صبر کړه خدایا نن به حدا جړې دلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا صبر کړه خدایا نن به حدا جړې دلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا دا چې د وزیرو پجورا کې چا پښولا کله مسیر شو د غم جان نشن صحنه شولا بم پر تیارو بم پر تیارو کړو زیدا سے زور ولیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا صبر کړه خدایا نن به حدا جړې دلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا سوکړه مگرانا بسرا پاتې تنهایی شوالا حس کارا ونشتا بس خراب بزندگی شوالا نمی کوي زړه نمی کوي زړه سا کونز داسې کړي دلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا صبر کړه خدایا نن به حدا جړې دلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا د امارت د بلبل بلوي ہے قربان نشنا رب جنت ورکړي د زما د خو جانا نشنا زید بنتنا زید بلتون پا اور کی خدایا سوزی دلیا تا ملک نکی بولا پمار کی درد دلیا صبر کړه خدایا صبر کړه خدایا نن به حدا جړې دلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا زئی خړ مزار سر تا ولړ ورته ناری کوا دارا تغد نکړي خدایا زو ورته زاری کوا زئی شهید یاد زئی شهید یادو نو خوبونو نیستلیا د ملک نقي بولا پما کې درد دلیا صبر کړه خدایا صبر کړه خدایا نن به حدا
درد دلیم صبر کړه خدایا زکمران امارات بتل دا دعا کوام سبای جنت غوښتنه د پاک الله کوام زړه مې پسې درد وای زړه مې پسې درد کوي ز پاک الله لیدلیم د ملک لکه بولا پمان ګي درد دلیم صبر کړه خدایا صبر کړه خدایا نن به حدا جړې دلیم د ملک نقیبون پمان ګي درد دلیم صبر کړه خدایا دا شهید زمزمه د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیر د احمد خیلو د جوړې د کلی د اتلو قهرمان شهید ملک نقیب الله رختا احدا شو چې فرمایش کړه د ډیر ګران او محترم ورونو لکه هر یو احمد ملک زی او اکرام خاکسار او شاعر دی ډیر ګران او محترم ورور کامران او قاسم رتی او په خوږ आवाज د ماستر جهاد بجانن او زموږ د واتس اپ او د اړیکو شماریت لري 0 15 بل شمار د 0 اتاوي شر وځي وخت ورته یو درش داسې خوندور نظم لپاره زموږ د ماستر جهاد بجانن افیشل چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ